نن سبا چې د هرې موضوع د لټون لپاره انټرنیټ ته مراجعه وکړئ په هره برخه کې د سلګونو او حتی زرګونو ویب سایټونو سره مخامخ کیږئ. دا ښکاره ده چې په داسې یو حالت کې شخص د موثق او معتبر ویب سایټ په پیژندنه کې د ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې اساس په دې ویډیو کې یو شمېر معتبر او موثق طبي او روغتیايي ویب سایټونه درته معرفي کوو ترڅو د روغتیا د برخې ټول کارکونکي او د همدغې برخې قدرمن استادان او زده کوونکي خپل علمي او تحقیقي مقالات، مونوګرافونه، علمي سیمینارونه، تدریسي لیکچرونه، ریسرچونه، کورنۍ دندې او مسلکي ازموینې د دې ویب سایټونو د معلوماتو په رڼا کې په بهترین شکل سره مدیریت او خپل د ضرورت وړ معلومات په ډاډ او اطمینان سره ورڅخه ترلاسه کړي. السلام علیکم. د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. لسم، mercola.com. دغه سایټ هره میاشت تخمینا 15.5 میلیونه لیدونکي لري او د روغتیايي معلوماتو یوه ډېره غني سرچینه بلل کیږي. نهم، healthline.com. دغه سایټ هره میاشت تخمینا 14 میلیونه لیدونکي لري او د روغتیايي معلوماتو یو موثق او معتبر سایټ بلل کیږي. اتم، healthgrades.com. دغه سایټ هره میاشت تخمینا 19 میلیونه لیدونکي لري او د روغتیايي معلوماتو په برخه کې یو ارزښتمن او باوري ویب سایټ دی. اووم، everydayhealth.com. دغه سایټ هره میاشت تخمینا 18 میلیونه لیدونکي لري او د ورځنیو تازه روغتیايي معلوماتو په برخه کې یو باوري او ډاډمن ویب سایټ بلل کیږي. شپږم، drugs.com. دغه سایټ هره میاشت تخمینا 22 میلیونه لیدونکي لري. په دې سایټ کې د ټولو درملو او ټولو فارماکولوژیکي مسایلو په هکله د ډاډ وړ او اطمیناني معلومات ترلاسه کولی شئ. پنځم، medicinenet.com. دغه سایټ هره میاشت تخمینا 25 میلیونه لیدونکي لري. په دې ویب سایټ کې د هر ډول طبي موضوعاتو په هکله د ډاډ وړ اطمیناني او تازه معلومات ترلاسه کولی شئ. څلورم، mayoclinic.org. دغه ویب سایټ هره میاشت تخمینا 10 میلیونه لیدونکي لري. د دې ویب سایټ څخه د ټولو طبي موضوعاتو او کلینیکي مسایلو په هکله د ډاډ وړ او اطمیناني معلومات ترلاسه کولی شئ. دریم، yahoo.com/health. دغه ویب سایټ هره میاشت تخمینا 50 میلیونه لیدونکي لري. دغه پاڼه د یاهو په نوم د لوی انټرنیټي شرکت د روغتیايي معلوماتو پاڼه ده چې د هغې څخه د هر ډول طبي او روغتیايي مسایلو په هکله د ډاډ وړ تازه او اطمیناني معلومات په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. دوهم، NIH.gov. دغه ویب سایټ هره میاشت تخمینا 55 میلیونه لیدونکي لري. دغه ویب سایټ د امریکا د متحده ایالاتو د روغتیا د ملي انسټیټیوټ سره تړاو لري. د دې ویب سایټ څخه هم د ټولو تازه طبي څېړنو او مختلفو طبي او روغتیايي مسایلو په هکله د ډاډ وړ او اطمیناني معلومات ترلاسه کولی شئ. اوس راځو د لومړۍ شمېرې په طرف. لومړی، webmd.com. دغه ویب سایټ هره میاشت تخمینا 80 میلیونه لیدونکي لري او د نړۍ په کچه د طبابت په برخه کې تر ټولو مشهور سایټ بلل کیږي. د دې ویب سایټ څخه د هر ډول طبي او روغتیايي مسایلو په هکله د ډاډ وړ اطمیناني اپډیټ او تازه معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه ویب سایټ د روغتیايي برخې د ټولو کارکونکو لپاره د ضرورت وړ معلومات برابروي او ډاکټرانو ته د دې چانس هم ورکوي ترڅو خپل اړین او د ضرورت وړ معلومات او کیسونه په دې ویب سایټ کې ذخیره کړي او د هغې څخه د محدودیت څخه پرته د نړۍ په هره برخه کې ګټه پورته کړي. پورته ذکر شوي ټول ویب سایټونه په انګلیسي ژبه او د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو معلومات برابروي. په دې هیله چې یوه ورځ موږ او ستاسې په ملي ژبو په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې هم د روغتیا د برخې همدغسې اطمیناني او د ډاډ وړ روغتیايي او طبي ویب سایټونه ولرو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه، نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.